نظام ته د ټول انجینران د تاسو رهبری د افغانستان برېښنا ته امارات اسلامي ته او د بلخ ته چې ټول انجینران د نظام ته متحد دي او تر شپه ورځې دا خدمتګار دي د ولس او د خلکو دي او موږ آماده یو هر نوع کار او هر نوع زحمت تر څو چې وسوه کړئ خپل وطن آباد شګوفان او آرام وساتو. زه وخت نا وخت ډېرې په دې باندې خبرې نه کوم، فقط تخنیکی موضوعات به هم ویلی چې نن موږ یعنې دا ترانسفارمر چې موږ دلته مباغه کړی دا یو ترانسفارمر تقریبا ممکن 15 کاله دا ترانسفارمر غیر فعال و. له مرکز نه دا ترانسفارمر را انتقال سو، دا ترانسفارمر دلته فعال سو او دلته محافظتي سیستمونه هم چې د نو مخالف موږ له هر ځایه ټوټه پیدا کړل او دا سبسیشن په درست او په اساسي شکل باندې محافظتي سیستمونه ورته فعال کړل او عملا بهرهبرداري ته به نن وسپارل سي. فقط نور څه نه غواړم، بیا هم موږ وعده ورکوو موږ ټول انجینران او متحد یو نظام ته امارات اسلامي ته تر شپه ورځ پورې خدمت ته حاضر آماده